اوس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زعفران کرل کیږي او حاصلاتو یې په نړیواله کچه ښه نوم خپل کړی دی، خو تازه د لا ښه او زیاتو حاصلاتو د ورکولو په موخه د کابل په بادامباغ څیړنیز فارم کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د 8 موخو لپاره پرې تجربې بشپړې شوې دي چې پایلې به په راتلونکي کې اعلان او له بزګرانو سره شریکې شي. د بادامباغ په څیړنیز فارم کې د لومړی ځل دی چې د زعفرانو باندې تجارب تطبیقیږي. موږ یوه ورایټي یعنی یو ډول یو قسم زعفران کرلی دي چې په هغو کې موږ مختلف اهداف لرو. مثلا ما مخکې هم وویل چې مختلف تجربې دي، 8 اګرونومیکي تجربې دي چې په هغو کې د کرلو وخت دی، د کود اندازه ده، د کرلو طریقې دي، د آبیارۍ وخت دی. په دغو تجربو باندې موږ کار کړی دی چې په دې هر یوه تجربه چې دا مشخص هدف لري، هغه مشخص هدف به موږ د ریاست ترویج سره شریکوو. مثلا موږ په دغو 3 ټایمو کې مثلا موږ زعفران کرلی دي، کوم ټایم یې ښه نتیجه ورکړې ده او لوړ حاصل په لاسته راوړی دی، هغه به موږ دهقان ته وړاندې کوو. د کرنې د برخې کارپوهان وایي زموږ د 8 کلونو څیړنه به له بزګرانو سره د زعفرانو په کښت، سمه پالنه او د حاصلاتو په زیاتوالو کې ډیره مرسته وکړي. د بادامباغ د څیړنیز فارم مسؤلین دغه راز زعفران د کوکنارو یو ښه بدیل یادوي چې اوس نږدې د هیواد په 12 ولایتونو کې کرل کیږي او ښه حاصلات ورکوي. زموږ موخه له دې اګرنامیکي تجربو دا وه چې څنګه کولی شو له بیلابیلو سیستمونو څخه قناعت کوونکي حاصل لاسته راوړو او دهقانانو ته سهولتونه رامنځته کړو څو د دوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي. زعفران خو په 2002 میلادي کال کې افغانستان ته راغلل. لومړی په هرات کې پرې څیړنه وشوه او هلته وکرل شول چې ښې پایلې یې لرلې. له هغه وروسته بیا نورو ولایتونو ته هم ولېږدول شول. اوس زعفران د هیواد په 12 ولایتونو چې د اقلیمي بدلون، د حرارت مناسبه درجه او مناسبه آب و هوا ولري هلته کرل کیږي. د هیواد په ډیری ولایتونو کې یې ښه پایلې لرلې دي او هر کال ښه حاصلات ورکوي. زعفران زه د هیواد ټولو بزګرانو ته ورمعرفي کوم چې ویې کري، د کوکنارو یو ښه بدیل دی. د بادامباغ په دغه څیړنیز فارم کې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دغه کسان خوښ دي او له اړوند ادارو څخه غوښتنه کوي چې خلکو ته په کور دننه د کار زمینې برابرې کړي څو خلک مسافر نشي. فارم کې دا 9 میاشتې کار کوم او د زعفرانو کې تقریبا د یو هفتې نه زیات شو چې کار کوو او ښه پکې خوشحاله یو. ښه ژوندم جوړ دی او څه مزدوري غریبي خدای پاک راکوي، پکې ښه پکې خوشحاله یو. 2 کاله کېږي دلته کار کوم. د کار په بدل کې غنم راکوي. ښه او راحته کار یې دی. راضي یو. د خدای شکر ادا کوم چې په خپله خاوره کې خپلو خلکو او هیواد ته کار کوم. په امن کې یو. له حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې ټولو خلکو ته په کور دننه د کار زمینه برابره کړي چې ټول وګړي بیرته هیواد ته راستانه شي. بلخوا د کندهار ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست لخوا د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې د زعفرانو نندارتون هم جوړ شوی و. د کندهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال په کندهار کې هم په ټولیزه توګه پر 441 جریبه ځمکه زعفران کرل شوي و.